پر افغان خاوره د پاکستان وحشیانه بریدونو دوام، د طالب ځواکونو بالمثل ځواب او د خلکو غوسه. جزئیات همدغه ویډیو کې وګورئ او چینل هم سبسکرایب کړئ. یوې ځایي سرچینې هشتې څو ورځپاڼې ته ویلي چې پاکستاني ملیشو له تېرې شپې راهیسې د کونړ پر ناړۍ ولسوالۍ راکټي بریدونه کړي. سرچینې ویلي چې دا راکټونه د ناړۍ په شامسیر او شنګر سیمو لګېدلي چې د یوې شپږ کلنې ماشومې په ګډون شپږ ماشومان پکې ټپیان شوي دي. سرچینې وایي بریدونه په وقفه‌یي توګه شوي چې تر اوسه د راکټ یو څلوېښت مرمۍ راویشتل شوي چې خلکو ته یې ګڼ ځاني او مالي زیانونه اړولي دي. خو طالبانو په مرکزي کچه هم په دې اړه تر اوسه څه نه دي ویلي. دا په داسې حال کې ده چې پرون د غوایي پر 24مه د ننګرهار د شینوارو په نازیان ولسوالۍ کې ډیورنډ کرښې ته څیرمه د طالب او پاکستاني ملیشو ترمنځ جګړه شوې ده. یوې سرچینې ویلي جګړه له دې امله شوې چې پاکستاني لوري افغان سیند ته نږدې د سړک رغولو لپاره وسایل راوړي وو، خو طالبانو یې مخنیوی کړی دی. سرچینې وایي دواړو غاړو یو پر بل ډزې کړي، خو وروسته د خبرو له لارې مسله هواره شوې او کار درول شوی دی. تېره میاشت د خوست او کونړ پر کلو د پاکستان په هوایي بریدونو کې لسګونه کسان ووژل شول. په همدې حال یو شمېر هیوادوال وایي پر فرضي کرښه میشت طالب ځواکونه د پاکستان پر ضد د جګړې ښه مورال لري، خو دا چې مشران یې ورته په قاطعیت سره امر نه کوي دا د خواشینۍ خبره ده. دوی وایي پاکستان هیڅکله د افغانانو ښه دوست نشي کېدی او پکار ده چې طالبان د پاکستان هر یرغل ته عاجل او پر وخت غاښ ماتونکی ځواب ورکړي. درنو کتونکو، ستاسو نظر په دې اړه څه دی؟ خپل نظریات مو راسره د دغه موضوع مربوط کمنټ کې ولیکئ او د نورو ویډیوګانو لپاره چینل هم سبسکرایب کړئ.